که په دې مور او پلار باندې دی د خالق یا د مخلوق قرض پاتې وو نو دا قرض ته ختمول. هغه انسان دی بیمار شوی به قرضدار شوی به نو چې د انسانانو په قرضي په جنازه کې आवाज ولګوا چې دا زما پلارو چې په د باندې د چا قرضي داغه قرض په ما باندې دی. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنازې له تلو ول په د قرض ته دی او یو کس پاسه ول زما په قرض دی. وی فرمایل صلوا علی صاحبکم تاسو په جنازه وکي زی جنازه نشم کولی. به او صحابي پاسه ول د الله رسول زبر د قرض ادا کوم دا قرض ما باندې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول جنازه وکړه. د انسانانو په قرض دی د کور جو کړي دی زویله واده کړي دی یی بیماری کړي ده چې کله دې مړ شو داغه بچی به आवाज ولګي چې د دې پلار څومره قرض وو دا په منګ باندې دی. دویم چې په د الله کوم قرضونه دي د الله قرضونه سدي کدمانه حج پاتی حج دا ډېر وګړه مسله ده اختصار سے بیانو چې د الله رسول الله یو صحابي وی آیا زه د مور د طرفه یا د پلار د طرفه حج کولې شم ځکه هغوی باندې حج فرض و نه دی کړی. د الله نبي ورته وفرمیل د مخلوق قرض ته ختمولی شي. د مخلوق چې د دکاندار په قرض دی یا په د ګاونډي قرض دی هغه ویل او ویل د خالق قرض هم ته ختمولی شي. که ستا په پلار باندې روجې فاتې دي یا ته روجې ونیسه یا فدیه ورکړه. حج په پاتې دی د پلار د طرفه د مور د طرفه د هغه د طرفه حج وکړه. هلته چې کله نیت تړي نیت نو اللهم لبیک حجا عن والدی یا عن والدتی یا الله زه حج لراغلی یم او زه حج کوم د خپل پلار د طرفه د مور د طرفه زه تا ته حاضر یم. دارنګې نظر په پاتې زکات په پاتې خو مقصد او حاصل څه دی چې په مور او پلار دی د خالق قرض پاتې شوی دی یا په د مخلوق پاتې شوی دی نو د بچو ذمہواری دا ده چې دا پلار د دې ذمې او د قرض نه خلاص کی. ته په دې پوهېږي چې زما د پلار سره دا ځمکه پردی ده که دا ځمکه د هغه په ذمه پاتې شي دا پلار مې اور ته غورځېږي یا په هغه باندې د دکاندار قرض دی یا په هغه باندې حج پاتې شوی دی یا په زکات پاتې شوی دی نو د اسلام سبق دا دی که دې بچو ته حج کو دې بچو ته زکات ورکو دې بچو ته د انسانانو قرض ختم کو نو د پلار هغه ذمه خلاص شو د پلار ذمه. بل یو حق هغه تنفيذ الوصيه بعد وفاتهما چې د پلار مور د کوم وصیتونه کړی دي دا نافذ کول. پلار دی وصیت کړی دی چیرې زما دومره مال دی 3 حصہ پکې هغه ته حق دی چې چا د پاره وصیت وکړي 4 حصہ کې کوي 10 کې کوي خو 3 حصہ پورې ول الله شریعت حق ورکړی دی. هغه د یو صدقې وصیت کړی دی یا د خپلوان سره پاره وصیت کړی دی یا د یو مدرسې د پاره کړی دی نو چې کوم وصیتونه کړی دي دا وصیتونه چې د ګناه نه دا پوره کول د بچو حق دی. یی د چا سره سلوزونه کړی دي چا نه سا غستی دي په چا باندې څه خرڅ کړی دي چې کله هغه مړ شو دا هغه بچی ذمہوار دی چې دا کوم عهد مې پلار کړی دی دا هغې زه ذمہوار یم دا زما مسؤلیت دی.